أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. ابن اسحاق وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کعبه شریفه طواف کاوه چې اسود ابن مطلب، ولید ابن مغیره، امیه ابن خلف، عاص ابن وائل چې دا ټوله د قریشو لوی مشران دي، و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ودرېده او ویل یا محمد، راسه موږ به د هغه چا عبادت کوو چې ته عبادت کوې، او ته د هغه چا عبادت کوه چې موږ یې عبادت کوو. که ستا معبود زموږ تر معبود ښه او بهتر و، موږ به هم په هغه کې خپله حصه اخیستې وي، او که زموږ معبود ستا تر معبود ښه او بهتر و، تا به هم د هغه څخه خپله حصه اخیستې وي. الله جل جلاله د دوی په باره کې سورة الکافرون نازل کړي چې رب عز وجل فرمایي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل دغه د مشرکانو مساومات یا مفاوضات په دغه قاطعه او جازمه فیصله سره وررد کړه. خو دغه مساومات د یوه یا دوه وارو دپاره نه دي سوي، بلکې دا خبرې د مشرکانو د طرفه څو واره او تکرارا سوي دي، خو هر وار بې فایدې وي. دا امکان نه لري چې هلته د مشترک عبادت موجود وي چې هم د الله منم او هم د ډبرو بوتان. او د الله جل جلاله دا قول هم په دغه باره کې نازل سو چې فرمایي ودو لو تدهنو فیدهنون، یعنی که ته د دوی و طرف ته لږ ور واوړې، دوی تیار او آماده دي چې ستا و طرف ته در واوړي. مګر یا دا د عقیدې مسله ده، په عقیده کې هیڅ نرمتیا او مراعت امکان نه لري. د عقیدې کار باید خامخا واضح، صریح او ښکاره وي. د عقیدې په کار کې نرمي، غوړمالي، د یو چا لحاظ او مراعت هیڅ نه ځایېږي. د مشرکانو د طرفه د آزارو شروع کېدل. اوس نو د بعثت د 4 کال په شروع کې مشرکانو د دعوت د چپولو او منع کولو دپاره دغه ذکر سوي طریقې یوه پس له بلې عملي کولې. پر دې کار څو میاشتې تېرې سوې چې فقط دوی د خولې د خبرو څخه کار اخیستی، د مسلمانانو په ازارولو او عذاب ورکولو یې شروع نه وه کړې. خو دوی ولیده چې دغه طریقې د اسلامي دعوت په منع کولو او چپولو کې بې فایدې دي او هیڅ نتیجه نه ورکوي. نو د بل وار دپاره بیا د قریشو سرداران او مشران سره راټول سوه چې د دې مجلس او شورا د اعضاو شمیر 25 نفره و، او د دې مجلس رئیس ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. پس له ډېره فکره او پس له ډېرو مشورو دې مجلس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د اصحاب کرامو پر ضد ډېر جازم او قاطع تصامیم ونیول. ویل هر څوک به د اسلام او مسلمانانو سره په جنګېدلو کې خپل وس او پوره طاقت استعمالوي. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ازارولو کې به هیڅ دریغ او کوتاهي نه کوي، او هغه کسان چې و اسلام ته داخل سوي دي یا نوي داخلیږي و هغو ته به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول کیږي. دا مادې تصویر سوې او د هغو د عملي کولو دپاره تصمیمونه ونیول سوه. ښه، اوس نو د نورو مسلمانانو په متعلق خاصتا د هغه ضعیفې طبقې سره د دغه مقرراتو عملي کول آسانه کار. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د ډېر وقار او دبدبې خاوند دی، خوږ شخصیت یې دی،
د دوستانو او دشمنانو په سترګو کې لوی او محترم دی. د داسې چا سره څوک بې له عزته او احترامه نسي مخامخ کېدلی. د داسې چا په مقابل کې بې ادبي او سپکې خبرې کول بې له رذل او بې شرفه خلقو بل څوک نسي کولی. او پر دې ټولو سربیره محمد صلی الله علیه و وسلم د ابو طالب په ساتنه کې دی. او ابو طالب د مکې مکرمې د خاصو مشرانو څخه دی. هیڅوک د هغه یوه هګۍ ځان ته حلاله نسي بللی او محمد صلی الله علیه و وسلم د هغه وراره دی. دغه کیفیت قریش په تردد کې واچول، مګر بیا هم تر کومه وخته د دغه دعوت په مقابل کې صبر وکړي چې د دوی دیني زعامت او مشرتوب، دنیوي صدارت او امریت یې په خطر کې اچولی دی. اوس نو د مشرکانو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ازارونه شروع سو چې د دغه ازارونکو مشري د ابولهب پر غاړه وه. ابولهب خو هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د اولې ورځې څخه د مخه تر دې چې قریش د هغه د عداوت په باره کې فکر وکړي عداوت شروع کړی و. د صفا د غونډۍ د نارې په ورځ دی و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ناوړه جواب ووایه او خلقو ته یې د تللو امر وکړي. په ځینو روایاتو کې راغلی دي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د صفا پر غونډۍ د خپل رسالت اعلان وکړي، ابولهب یوه ډبره واخیسته، غوښته یې چې په هغه سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم وولي. او د بني هاشم په مجلس کې ابولهب و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د اسلام د دعوت او بیانولو څخه منع کړي. او ابولهب تر بعثت د مخه د خپلو دوو زامنو دپاره چې عتبه او عتیبه نومېده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دوې لوڼې رقیه او ام کلثوم په نکاح کړي وې. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په رسالت سره مبعوث کړه سو، ابولهب خپل زامن د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لوڼو په طلاقولو سره جبرن او قهرن امر کړه تر څو چې هغو هم طلاق کړي. او کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دوهم زوی عبدالله وفات سو، ابولهب په ځغستا و خپلو نورو ملګرو ته ورغلی او دا زیری یې پر کاوه چې محمد صلی الله علیه و وسلم ابتر یعنی بې زویه سو. او دا مو مخکې درته وویل د حج په موسم کې چې به رسول الله صلی الله علیه و وسلم نورې قبیلې و اسلام ته دعوتولې، ابولهب به تر شا په پسې و. خلقو ته به ویل د ده خبرې مه منئ، دا د دینه اوښتی او درواغجن دی. العیاذ بالله. په یوه روایت کې راغلی دي چې یوازې پر دغه خبرو یې کفایت نه کاوه بلکې رسول الله صلی الله علیه و وسلم به په ډبرو هم ویشتی تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر پښو به وینې بهېدلې. او د ابولهب ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېده او نوم یې اروا بنت حرب ابن امیه و او د ابو سفیان خور وه، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دشمني کې تر خپل میړه ابولهب نه وه کمه. د شپې بې زوزان راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لار او د کور په دروازه کې به ورته ایښول. یوه بدخولې او د اوږدې ژبې خاونده وه. پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم به تهمت او بې ځایه خبرې کولې. د فتنې و اور ته به پکه وهل. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر ضد چې هر څه پر خوله ورتله هغه یې ویل. نو ځکه قرآن مجید دا د حمالة الحطب په نامه سره یاده کړې ده. کم وخت چې دې واورېده چې د دې او د دې د میړه په باره کې قرآن نازل سوی دی چې هغه د تبت یدا صورت دی، و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله چې هغه د کعبې شریف سره ناست و او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ورسره و او د دې په لاس کې یو موټ شګې هم ورسره وې. غواړي چې په دغه شګو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وولي. کم وخت چې دا ورته ودرېده، الله جل جلاله د دې پر سترګو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیدل منع کړه. نو دې وویل یا ابابکر ملګری دې چیرې دی؟ زه خبره سوی یم چې ده پر موږ بد ویلي دي. په والله که مې ولیدی په دغه شګو بیا پر خوله وولم. او والله زه شاعر یم. او بیا یې وویل مذمما عصینا و امره ابینا و دینه قلینا.
یعنی موږ د محمد صلی الله علیه و وسلم نافرمانی کړې ده او د ده امر نه قبلوو او د ده د دین سره مو علاقې پرې کړي دي او بیا رهي سوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله ایا ته نه لیدلې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زه نه لیدم. الله جل جلاله دا پر ما ړنده کړه. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکا ابو لهب و چې دغه ناوړه کارونه یې کول او په عین وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم همسایه هم و. کور یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کوره سره مشتی و. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم نور همسایگان هم درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم به په خپل کور کې دننه ډېر ازاراوه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم همسایگان چې وده ته یې په کور کې آزار او تکلیف ورکاوه دغه کسان وه: ابو لهب، حکم ابن ابي العاص، عقبه ابن ابي معيط، عدي ابن حمراء الثقفي، ابن الاصداء الهذلي. دغه څو نفره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم همسایگان وه. وعده او اتفاق یې سره کړی و چې همیشه به و محمد صلی الله علیه و وسلم ته آزار ورکوو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به په خپل کور کې پر لمانځه ولاړ و. د دغو همسایګانو څخه به یوه د پسه د نس مردار شیان پر ورغورځول تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مجبوره سو د ده په کور کې یوه لویه ډبره وه، لمونځ به یې د هغې ډبرې و شاته کاوه. او ځینو همسایګانو چې به پسه یا اوښ حلال کړي د هغه د نس چټل او خراب شیان به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کور و میدانۍ ته ورغورځول او یا به د ده علیه الصلاة وسلام د کور په دروازه کې ورته کښېښول. رسول الله صلی الله علیه و وسلم به هغه چټلي او مرداري لرې او کلمې په یوه لرګي راپورته کړه او د خپل کور په دروازه کې به ودرېدی. فقط دونه به وویل: یا بني عبد مناف، دا څنګه همسایه توب دی؟ ایا د همسایه حق دغه دی؟ تر دغه جملې زیات یې نور څه نه ویل او بیا به هغه چټلي لرې وغورځول. او دا آزارونه همیشه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورسېده. هره ورځ به دغه همسایګانو خپل انبار او کچره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کور مخ ته غورځول او رسول الله صلی الله علیه و وسلم به ایسته کول. اوس نو ته فکر وکړه، که یو سړی بد همسایه ولري څونه په تکلیف وي، مګر که ستا ټول همسایګان بد سي او ستا د تکلیف او آزار نیت یې هم کړی وي، نو بیا به دې څه حال وي؟ خو زموږ پیشوا او پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم د خپلو همسایګانو څخه دغسې آزارونه او تکالیف لیدل او تریخ ژوند یې تېراوه. عقبه ابن معیط په خپل خباثت او شقاوت کې نور زیاتوب هم کاوه. امام بخاري د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې سره لمونځ کاوه. ابو جهل او د قریش نور مشران هم هلته ناست وه او ورته ګوري. زړونه یې د قهره او غضبه ورته ډک دي. په دغه وخت نور خلق راغله او د کعبې شریفې سره یې یوه اوښه حلاله کړه. نس یې ورسرې کړي، کلمې او لړمون یې ځینې راویسته. قریش ورته ګوري، نو یې په خپل مابین کې سره وویل: څوک دغه کلمې اخلي او د محمد صلی الله علیه و وسلم د سجدې په وخت کې یې د ده پر سر ور ایږدي؟ قریش خاندي او مسخرې کوي، غواړي چې یو څوک دا کار وکړي. خو عقبه ابن معیط ملعون ویل: دا کار زه کوم. قریش خاندي او عقبه ته وایي: ونیسه، ولاړ سه. یو د دې خوا بل د بلې خوا څو عقبه لعنت الله علیه ولاړ سو او هغه د اوښې د نس مردار شیان یې راواخیسته. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر سجده سو د هغه پر سر یې ورکښېښول. وینې، مرداري، غوړزګي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر مبارک سر پراته دي او د صلی الله علیه و وسلم و خپل رب ته سر پر سجده ایښی وي. عقبه ملعون بیرته د قریشو پر طرف وررهیسو او خاندي. شین شین د خندا کېږي.
هغه نور قریش هم ورته ګوري او پر دغه خپل رذل او خبیث عمل خاندي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل رب ته پر سجده دی او دغه چټل او غوړ شیان یې پر سر پراته دي او قریش خاندي. هغه څوک چې د دغه قصې روایت کوي وایي قریشو دونه وخندل چې د ډېرې خندا څخه به پر یوه او بله خوا کږېدل او یوه به پر بل ځان تکیه کاوه. د ډېرې خندا څخه ځانونه نه سوای تکیه کولی او دا خندا یې ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه حالت وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بې حرکته و خپل رب ته پر سجده سر ایښی دی او د سجدې څخه نه راپورته کیږي. څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوچنی لور حضرت فاطمه رضی الله عنها راغله او په ژړا یې دغه کلمې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سره څخه ایسته کړې. فکر وکړئ دغه قسم معامله د مکې مکرمې د یوه سردار سره د صادق الامین سره کېده بې له دې څخه چې نبي پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ووایو. خو د قریشو ژوند او اخلاق د هغه چا سره چې خلق یې د یوه رب و عبادت ته رابلل او د بوتانو د عبادت څخه یې خلاصول و دغه اندازې ته رسېدلي وه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه څخه فارغه سو او د هغه مردارو کلمو وینې خیرې غورځګي پر پراته وه نو یوه دوی ته کتل او شراوې یې ورته کولې. ویل اللهم علیک بقریش 3 واره یې دغه جمله وویل او بیا یې د دوی نومونه یادول. اللهم علیک بابي جهل، اللهم علیک بعتبه ابن ربیعه وشیبه ابن ربیعه والولید ابن عتبه وامیه ابن خلف وعقبه ابن ابي معیط. د دغو ناستو خلقو نومونه یې یادول یو یې په نامه سره یاد کړي. راوي د حدیث وایي ټول هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نومونه یاد کړه په والله ټوله مې د بدر د غذا په ورځ مړه او مردار سوي ولیده، ټول ووژل سوه. هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه بد عمل او ناوړه کار کړی و ټول د بدر په ورځ مردار کړه سوه. ورونو تاسې واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه وخت شرا وکړه او څه وخت قبوله سوه. پس له کلو ټول ووژل سوه. په دې کې و ټولو مسلمانانو ته اشاره او لارښوونه ده کوم وخت چې دعا کوئ او د رب عز وجل څخه یو شی غواړئ تلوار به نه کوئ، دعا مو قبلیږي مګر وخت یې په الله جل جلاله پورې تعلق لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ستاسې څخه د هر چا دعا قبلیږي تر څو چې تلوار ونه کړي. صحابه کرام پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله یو څوک څنګه تلوار کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه داسې چې یو نفر وایي دعا مې وکړه او قبوله نه سوه. ورونو قبلېده داسې نه دي چې پس له یوې ورځې یا یوې میاشتې یا باید نن او سبا زما کار وسي. قبلېده شاید پس له کلو وسي لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې په دغه حالت کې وسوه. پس له کلو یې دعا یا شرا قبوله سوه. نو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کلونه په بر کې نیسي د نورو خلقو په باره کې څه خیال کوئ؟ مقصد دا چې دعاوې کوئ هر څه چې د الله جل جلاله څخه غواړئ ویې غواړئ مګر تلوار مه کوئ. که چا تلوار کاوه دعا یې نه قبلیږي ځکه د حدیث شریف لفظ هم داسې دی چې فرمایي یستجابو لاحدکم ما لم یستعجل، یعنی ستاسې څخه د هر چا دعا قبلیږي تر څو چې تلوار ونه کړي. موږ مخکې د هغه ازارو بیان کاوه چې د مشرکانو د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدل. اوس هغه بحث پسې پوره کوم. امیه ابن خلف چې دی هم د قریشو د رئیسانو څخه و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیاب کې خو بې د هغه بد ویل، خو کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی په ښکاره سره به هم بد او پوچ ورته ویل. د الله جل جلاله دا قول چې فرمایي ویل لکل همزة لمزه د دغه امیه ابن خلف په باره کې نازل شوی دی. ابن هشام وایي همزه هغه څوک دی چې په ښکاره سره یو چاته پوچ او فحش وایي او په سترګو هم اشارې ورسره کوي، چشمکان وهي.
او لمزه هغه څوک دی چې د یو چا په غیاب کې یعنی پشله د هغه عیبونه بیانوي او ازاروي. مګر د امیه ابن خلف رور ابی ابن خلف د کفارو د هغه جملې څخه و چې د مسلمانانو سره ډېر زیات عداوت او دشمني درلود. یوه ورځ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او یو زوړ پخوانی هډوکی یې په لاس کې و. داسې زوړ هډوکی و چې بلکل شړېدلی او پوسیده و. دا هډوکی یې مات کړي او په هورغوي کې یې سره وموږئ څو داسې سو لکه ایرې. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ور وپاشي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل ته وایې چې الله موږ بیرته د دغه اوړو څخه راژوندي کوي؟ څوک پس له مرګه موږ بیرته راژوندي کولی سي؟ پس له دغه څخه چې موږ دغسې ایرې سو لکه دغه هډوکی بیا راژوندي کیدای سو؟ په دغه باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. یعنی و موږ ته یې د وراسته شړېدلي هډوکي مثال راوړی او خپل پیدایښت یې هیر کړی دی. وایي څوک به دغه هډوکی یا دغه هډوکي ژوندي کړي، حال دا چې هغه وراسته او شړېدلي دي. الله جل جلاله فرمایي: قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم. یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم و ده ته ووایه چې بیا به هغه قادر مطلق ذات ژوندي کړي چې اول وار یې پیدا کړي دي. حال دا چې دغه الله پر هر قسم پیدایښت ښه عالم دی، که نوي پیدا کول وي که زاړه. سبحان الله. هغه ذات چې اول وار یې د هیڅ څخه پیدا کړي دي، دوهم وار یې هم هغه ذات پیدا کوي. دغه آیاتونه د دغه ابی ابن خلف کافر په رد کې نازل سوه. عقبه ابن ابي معیط چې دی هم د قریشو او مشرکینو د مشرانو څخه و، د دې دپاره چې د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې دغه د دشمنۍ ډکه معامله او ګزاره لږ څه ارامه سي، نو یې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم میلمه کړي. کم وخت چې خواړه راوړه سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډوډۍ خوړلو څخه انکار وکړي. د کور خاوند عقبه ابن معیط ورته ټینګ دی چې ډوډۍ وخوره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا تر هغو به ستا ډوډۍ ونه خورم چې ته ونه وایې اشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله. عقبه چې هر څه کوشش وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډوډۍ وخوري، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډوډۍ خوړلو دپاره دا شرط کښېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې امید و که عقبه دغه د شهادت کلمې مراعتا هم ووایي، په نتیجه کې به مسلمان سي. لکه حمزه رضی الله تعالی عنه چې ابو جهل ته ویل ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د هغه پر دین یم. دا خبره د حمزه تر خولې بې ارادې راووته، خو بیا د دغې خبرې په واسطه مسلمان سو. د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه به بیا په وروسته کې درته بیان سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا امید و که چیرې اوس عقبه د ډوډۍ خوړلو په خاطر د شهادت کلمې ووایي، خو آخر شاید مسلمان سي. عقبه هر څه ځان یوې خوا او بلې خوا ته کوي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپله خبره ټینګ و. عقبه فکر وکړي چې میلمه دی، دا امکان نه لري چې ډوډۍ ونه خوري او لاړ سي، دا عیب دی. نو عقبه د عقیدې په سبب نه، بلکې په دې سبب چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خواړه وخوري د شهادت کلمې وویل. ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډوډۍ وخوړل. مګر وروسته په قریشو کې دا خبر نشر سو چې عقبه ابن معیط د شهادت کلمې وویلې. قریش په دې خبره ډېر خفه سوه، او هغه چې ډېر زیات خفه سو هغه ابی ابن خلف و، ځکه ابی د عقبه ډېر نږدې آشنای او مجلسي و. نو ابی و عقبه ته ورغلی، ویل زما مخ پر تا حرام دی، نه خبرې در سره کوم او نه دې آشنا یم، تر څو چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ورتونه کې.
د هغه په سبب د شهادت کلمې وویلې، زما شرط به ادا دی چې پر مخ به ورتکې. هغه وخت بیا خبرې در سره کوم. اوس عقبه په حیرت او تردد کې دی چې څه وکم. هر څه کوشش یې وکړي چې ابی بې له دغه شرط راضي کړي او د دغه شرط څخه ځان خلاص کړي. فایده نه کوي. ابی پر خپله خبره ټینګ ولاړ دی. د عقبه په مخ کې دوې لارې دي. یا به د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه ناوړه عمل کوي، یا به د قریشو مشران د لاسه ورکوي. آخر یې دا بهتره وبلل چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خفه او ناراضه کړي او ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک مخ یې تو کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چپ او پټه خوله و، هیڅ یې ونه ویل. ورونو ښه فکر وکړئ، دا هم یو د هغو ازارو او اهانتو څخه دی چې سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین د نشرولو دپاره او د دعوت په لار کې قبول کړي دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.